د کور دننه او بهر پوښتنې ښځې څه ناسه صورت کې د صنفي تفریق سره مخ کیږي. پوهان د پلارواکۍ سوچ د زنانه پر ضد د داسې تفریق یو وجه ګرځوي او د پېښور یو معلمه زرکا خان د خپل خوښې اعلی تعلیم او کار دواړو نه هم د دغه سوچ او صنفي تفریق د وجې محرومه شوې. کله د تعلیم حوالې سره خبره ونه FSC نه پسته زما د میډیکل ډیر شوق و نو زه یې بهر ته نه لیږلم که نه پاکستان کې خو اصل کې تاسو ته پته ډېر ګران دی میډیکل ډېر خلک بهر ته ولیږي خلک نو زما کور والا دا وی چې نه دا به بهر ته نه ځي خو چې کله زما د رور خبره راغله نو هغه بیا د میډیکل دپاره بهر ته هم لاړو او هغې نه علاوه بیا چې دویم آپشن نو زما لا ډېره خوښه وه نو ما ته خپل پلار وی چې لکه نه لا ښه فیلډ نه دی د فیمیلز دپاره. د صوابۍ پوهنتون یو استاده ډاکټر فرهانه ګل محسوس کوي ښځې او جینکۍ د تعلیم او هنر لرلو نه باوجود د دباو او د تفریق ښکار کیږي. نو زه وایم چې په جینکو کې هغه پوټنشل ډېرې د سبق ویلو هغه ډېرې قابلانې د وروڼو په نسبت باندې خو هغه ورور ته اجازت شته وایي خور له اجازت نه ورکوي. خو هم د څه اعلی تعلیم یافته ښځو د وجې د کورنۍ او د ټولنې په سطحه ورو دغه رویو کې بدلون را روان دی. ما خو نه کړی شو خو ما خو ورته ویل چې ستا خوښه نو ته به خامخا کړې دا لا او زه هغې دپاره ما سټینډ واغوستو نو هغه اوس د BS لا 3rd سیمسټر کې ده سټوډنټ ده. د نړیوالو ادارو وخت په وخت راتلونکي راپورونو کې پاکستان کې سیاست، معیشت، تعلیم، صحت او نورو شعبو کې صنفي برابري نشتوالي یا کمی باندې شمیرې مخې ته راځي. پاکستان اوس هم د عالمي صنفي برابري درجه بندۍ کې په 146 ملکونو کې په 142 درجه دی او 50.5% صنفي برابري شرط لري. خو پښتني ښځې وایي تر څو د کور په سطحه د هلک او جینۍ ترمنځ دغه صنفي تفریق ختم نشي صرف د حکومت پالیسۍ او ګامونه صنفي تفریق نشي ختمولی. کیمرمین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه VOA ډیوا پېښور.